آیا پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ډول اخلاق درلودل؟ د هغه اخلاق زده کړه، په ننني ژوند کې تطبیق کړه، تر ټولو بهترین اخلاق به لري او ټول خلک به در سره مینه کوي. یو ځل تبوک ته په سفر باندې وو، غزوې ته تلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 10,000 شاوخوا صحابه وو، ټول روانو. په دوی کې ابوذر وروسته پاتې وو. اوښه یې مریضه وه. کله چې دوی وړاندې شول، دمه یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل چې ابوذر نشته. پوښتنه یې وکړه ابوذر چیرته دی؟ صحابه داسې ګمان کوو ځینو چې کیدای شي د جنگ نه شاته کیږي، د جګړې نه شاته کیږي او غواړي چې وروسته پاتې شي تر څو په وخت باندې ونرسي او جنگ کې ښکیل نه وي، یعنې یو ډول ځان شاته کړي. یو وخت کې په دمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل چې لرې یو څوک را روان دی. پوښتنه یې وکړه څوک به وي؟ خلکو ویل چې نه پوهېږو څوک به وي. ویل چې فلیکن اباذر، اباذر دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاډه و. صحابه ته ویل چې حتما به راځي. کله چې راښکاره شو ویل چې حتما ابوذر دی. کله چې راغی پوښتنه یې ترې وکړه چې ولې شاته شوې؟ ویل اوښه مې مریضه وه، په لاره کې اوښه مې پرېښوده او پیاده رایې شومه. کوم ځای کې چې مسلمانانو دمه کړې وه تر هغه ځایه د هیڅ دمه نه وه کړې، پیاده را روانو. همداسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو ملګرو یارانو خیال ساته، صحابه هم پرې مین وو او د خیال یې ساتو. اوښه یې مریضه وه، پیاده رهي شوی وو او مسلمانانو ته ځان ور ورساوه. خپلو ملګرو سره دغه ډول ټینګې اړیکې ساتئ. په خپلو ملګرو نیک ګمان کوئ، بد ګمان پرې مه کوئ. اړیکې به مو بریالۍ او نبوي اخلاق زده کړئ، په ژوند کې عملي کړئ، تر ټولو بهترین اخلاق به لرئ.